باران دې ته وګورئ دا اوبه دا څه وینې داسې په سړکانو باران څه باران وشوله واټ والا خو وروسته د خدای فضل لا دلته شیطان هم دی دا نو ټوله پوخ غر دی دلته بیخي زیاتې اوبه راغلي دي تقریبا اواز یې دلته لا اورېدل دا دی نو نن په دا باران کې هر شی ډېر دا دی وینې اوریاس څونه پر هغه دې وینې نو ورته چې اوبه نه وې راغلې هغه بل ځای ته دا دې موږ رالو موږ فکر کوئ چې ډېرې اوبه به راغلي وي نو دلته به یو ځای کښېنو نو دا اوبو سیل به هم وکړو مخامخ به دا غره ته پورته سو په غره کې به چای وڅښو موږ هم بېرته حرکت وکئ دا قدم به زه هم ماته تاوان وکړي نجیبه موږ 15 نفره یو ګیلاسان 4 دي بیخي به ډېرې سوي دا دی نو مینې د کراشو د دې ځای یو برخه خانزاده څنګه سوې څنګه ښه سیده ناجوګانې ایښي دي خانزاده وینې السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي ښایسته کندهار ښار دی یینو مینه د نو یو ګړی مخته داسې تیز باران و د زما وژې شان به تاسو وینئ ما زه یو دقیقه د موټره شوه سومه بیخي تیز باران دې ته وګورئ دا اوبو ته دا څه وینې داسې په سړکانو پر چریانو او شاته به ماشاءالله ښایسته جامه وینئ دې خوا ته لږ لږ اسمان شین سو او خوا ته لا وریځ زیاته ده نو زه یمه خانزاد وینې نجیب دی ډاکټر صاحب دی څنګه یاست شپه په خیر وه خوبونه مو وکړله څنګه د موسم ښه موسم دی خانزاده څنګه باران اوس باران څه باران وشوله واټ والا خو وروسته د خدای فضل ډېر تېز باران نو چای مو راسره راایستلي دي ډاکټر صاحب تا خوب وکړئ نو چای مو راایستلي دي د خیره سره ځو به یو ځای به دا اوبو خوا ته ځو نو دا ښایسته عینو مینه به هم در باندې ووي نو چای به مو وڅښو او د نجیبو د خانزاد صاحب دوی سره به بانډار وکړو بیا انشاءالله وروسته دوی رخصتومه بالا د غونه بس وغمېدو د غونه بالا که مېلمستیا مې د غونه بس ده نو تاسو مو تعقیب کړئ ماشاءالله دلته شیطان هم دی دونه اوبه دلته را روانې دي نو موږ به د خیر سره ولاړ سو د یاران څه مې عکسونه مکسونه ونیول او جامې نوم در باندې ولیدله وینې کار یې ډېر خلاص شوی داسې ښایسته هوا ده چې بیخي راځئ د خیره سره زه ډاکټر صاحب ها موټر والا ته ګورې راځئ ډاکټر صاحب مخ ته زه کښېنم بیا مې د مخ سیټ ته راکئ و څو وارې ورغلی یا کار یې نه دی خلاص اوس زه خانزاد زه به دې ته د جماله څو ښکاره کړم نه داسې چې په رفتار کې دا دې ماشاءالله یو ډېره ښایسته هوا ده هر ځای پاک دی نو تقریبا ټوله شپه په کندهار ښار کې باران وورېدی دې وینې څنګه معلومیږي د هوا او فضا څونه پاک دی ټوله خلک عکسونه نیسي دا دې مې د یو څه درته رانږدې کړله دا ګلان څنګه ښایسته سوي دي ډاکټر صاحب ژړ ګلان دغه دي دی روان ده دا بل د شاوخوا روان دا دی ګلان داسې سوي دي
لا روان ده سوال مخ وتروان دا د یوه ستر دروازه ووته دا دی نو نن په دا باران کې هر شی ډېر ښایسته معلومیږي دا غټ سیټا چوک دی او دې غره ته وګورې یا وینې څنګه وریځ ورباندې راشوه سوې ده هغه سره ډېرې ډېر سړی ورېځې وکړي دا دی وینې وریځ څونه پر غره باندې راشوه سوې ده موږ هم روان یو خانزاد صاحب دې ته ماتې درځي ولاړ به سو دغه اوبه به وګور باران خو ډېر وسو چې اوبه څونه راغلي دي کېدای شي ډکه سوي د مخ ته نقشه هم راایستلې غلطه ګوري که لاس ته بالا دې بیرته راکاږو هو دا دې ته به ګورو باران وشنه ډېر باران بیخي زیات وسو مکمل 12 ساعته باران وسو خانزاده او هغه لس 15 دقیقې خو بیا دی باران و خانزاده ا دې ولیدی سخت تیز باران هلکه اوس ته هېڅ له ویشه راوته او هغسې تیز باران دا شفاخانه ده دا یې نوم یې 2,500 د ډاکټر صاحب که څونه ده 3,500 بسترې د روغتون ښه دا اوس دا دې موږ رالو ما فکر کوئ چې ډېرې اوبه به راغلي وي هغه پروژ کال کابل کال ورته رادغه شوې مګر اوس یا نه دي هیله کړې ده خو په ګرمي کې ټولې وچې شوې لاره نه لري ده دا دغسې جذبېږي ټولې دونه نه دي راغلي کېدای شي وروسته را ډېرې شي خانزاد چینې ورته را روانې دي هغه مخامخ غر څنګه ښایسته معلومېږي دا ما څو وارې په ویډیو کې ورته وویله او خلکو ډېره خوا هم بده کړه ویل ورته دا کچره مه غورځوئ دې ته مې وویل مال دغسې به ولاړ سو مخامخ به دا غره ته پورته سو غره کې به چای وڅښو که چیرې یارانو راسره اوکې کړه او د باران ډېر دغه نسته خانزاده بالا ځکه که باران سو بېرته به راشوه سو اوس یا نه کوم بیا که مې وروسته یخ وسو نو دا دې د خیره سره راشوه سو ډېر باران سوی دا لارې ټولې داسې لارې کړی دی نو اوس به پورته سو ډېر باد هم پرېږدي داسې رش لاس ورته ونیسمه باد بیخي زیات دی نو پورته به سو چې تر کومه ځای پورته کېدای سو هلته به یو ځای ودرېږو چې دا نوم یې نه ټوله ووینو نو لورې به چای وڅښو دا د یاران وینئ ټوله د خطو په حالت کې دي ډاکټر صاحب به وویل ډاکټر صاحب به ما ته یا پټو راکړي یا کوټ دا قدم به زه هم ما ته تاوان وکړي نجیبه ها نجیبه دا قدم به ما ته تاوان وکړي غرمې ته وږي نه سئ ډېر ګوره ولاړې دي نو کېدای شي وروسته را ډېرې شي ما فکر کوی چې بیخي به ډېرې سوي دا دی نوم یې د کراشو د دې ځای یوه برخه ده سړکانو ته خانزاده پورنر دلته پرته کېږي دلته موټر پرته کوي اکثره وخت نه بیکې پورته چې باد نه وای بیا بې خوند کړی وای داسې لمر راپورته سوه دا ځای ته به ورسو دلته بیخي زیاتې اوبه راغلي دي تقریبا اواز یې دلته لا اورېدل کېږي ډاکټر صاحب وینې دی په احتیاط روان ده وایه داسې زه په تاسو د نومینې غرونه ووینم ګوره اوس هم لږ لږ شنه لمبه کوي انشاءالله روژې ته به ډېر سره دغسې ډېر به ښایسته تک شنه شي دا هغه دې وینې نو ورته چې اوبه نه وې راغلې هغه بل ځای ته
چیک ډیم ته نو اوبه ټولې دلته را روانې دي دلته ته وګورئ ټولې اوبه را روان دي په دغه ځای کې جمع کېږي دا نو ټوله پوخ غر دی ګوره څونه ځای دی دا چې ټوله اوبه ډکوي بیخي غټ ځای دی په کامره کې به لا نشي معلوم په سترګو ډېر غټ ځای معلومیږي داسې ورته وګورئ ډېر خلک هم راغلي دي ها و هغه ځای صدنامه چې ول هغه ځای اوبه نه دي ډېرې سوي خانزاده خو دا کیسه وه اوبه ټولې دلته را روانې دي دا چای را سره راوړي دي نو دلته به یو ځای کښېنو نو دا اوبو سیل به هم وکړو او چای به هم وڅښو او دلته باد هم ورک شو خانزاده و دا ځای دی دا دی څونه ماشاءالله دغه ځای هم دی د دغه ځای څخه موږ داسې را شوه سو داسې رالو خانزاده څنګه سوې خوند درکوي څنګه ځای دی باد هم ورک سو باد هم ورک سو او باد هم ورک سو دا دی مشکل موږ پنځه نفره یو ګیلاسان څلور دي نو زما فکر کومه ده دغه نوبت نشته د چای زه دغه ورته ودرېږم دلته به ویډیوګانې جوړه کړم دوی دې دا د چای وخوري نو دا فاینو مې نه کې دا د دالې څخه چې راتېر شه د غرو طرف ته دا وینې شاته غرونه دي دا اوبه ټولې را روان دي دلته جمع کېږي نو دا ځای ما مخکې لیدلی و خو اوس نسبت په پاسه ډېر یې پراخ کړی دی او ډبره یې ډېره ځینې وړې ده موږ هم بېرته حرکت وکړئ زه د موټر پر طرف باندې دا غر به تاسې وینئ چې څونه تک شین سوی دی یو څو ورځې لا غواړي کیدای شي کشني اختر ته ډېر برابر د غره څخه راشوه سو ډېر ښه خوند یې وکړ یو قدم هم سو ساعت هم تېر سو تاسو مو اوبه هم ولیدې دا څنګه ښه سیده ناجوګانې ایښي دي خانزاده وینې بیخي ښایسته دی او ډېر برانډ یې جوړ کړی یو ځای لمر دی یو ځای وریځ ده وینې نوی دا فرید کمپلیکس دی هغه هم ګوره پلازي دي دا هم پلازي دي دا ټوله خوا لمر لري نجیبه خانزاده دا چې در کار سه دا چې در کار سه زه نوي ځایونه در باندې ووینم دا ځای کې به زه د خانزاد صاحب دوی وګرځوم او دوه درې کورونه نوي جوړېږي دلته نو بیا انشاءالله به تاسو هم وینم د خیره سره داسې کاټېږو خانزاد دا فواره را وګرځېږي چپ لاس بیرته کور ته راورسېدو نو دا و زموږ د نن ورځې د باراني موسم یو ډېر ښایسته ولاګ خدای پاک دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی نو تر یو بل ولاګه ښه وخت ښې چارې بای بای